السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نن افغان لوبغاړي په 3 نړیوالو لیګونو کې ولوبېدل. نوین الحق د دوبۍ په نړیوال لیګ کې زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړه. د خپلې لوبډلې په ګټه 15 ویکټې یې واخیستل او لوبه یې هم وګټل. راشد خان د ساوث افریقا په لیګ کې وځلېدی او یو نړیوال ریکارډ یې هم جوړ کړ. عظمت الله عمرزی او عثمان غني د بنگلادیش پریمیر لیګ کې وځلېدل. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله د ټولو په اړه معلومات درکوم. نن د بنگلادیش پریمیر لیګ کې عظمت الله عمرزی د خپلې لوبډلې په ګټه زبردسته په زړه پورې بهترینه توپخانه ترسره کړه. نوموړي په 24 بالونو باندې 42 چټکې منډې جوړې کړې. 4 شپږیزې یوه څلوریزه په بیټینګ شامله وه. همداسې په بالینګ کې هم په 3 اورونو کې 23 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې ترلاسه کړه. د په مخالفه لوبډله کې بیا درویش رسولي په 18 بالونو باندې 21 منډې جوړې کړې، 2 څلوریزې په بیټینګ شاملې وې. لوبه هم د عظمت الله عمرزی لوبډلې وګټل. د بنگلادیش پریمیر لیګ په دویمه لوبه کې بیا عثمان غني هم د خپلې لوبډلې دپاره زبردسته لوبه ترسره کړه. په 34 بالونو باندې 33 منډې جوړې کړې، 2 څلوریزې په بیټینګ شاملې وې. او د ده سر په لوبډله کې حمزه وتک په بیټینګ کې په 0 باندې اوټ سو. په بالینګ کې په 3 اورونو کې 19 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې واخیستل او لوبډلې لوبه هم وبایلل. نن د دوبۍ په نړیوال لیګ کې د شارجه اوریریز او ګولف جاینټس لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره سوه. شارجه اوریریز لوبډلې لومړی بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل سوي 20 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې هدف وټاکي. رحمان الله ګربز نن یو ځل بیا د خپلې لوبډلې دپاره ناکام سو. یوازې 6 منډې جوړې کړې. محمد نبي 60 منډې جوړې کړې. نور احمد لکنوال 15 منډې جوړې کړې. د دوی لپاره ډینلي 58 تر ټولو زیاتې منډې جوړې کړې. د ګولف جاینټس لوبډلې لپاره کریس جوردن زبردسته لوبه ترسره کړل. 3 ویکټ یې واخیستې. ریحان احمد 1 ویکټ واخیسته. سنچټ شرما 1 ویکټ ترلاسه کړه. ګولف جاینټس لوبډلې د لوبې په 19.4 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 113 منډې جوړې کړې. په 21 منډې یې دغه لوبه وبایلل. د دوی دپاره ډیویډ ویسي 15 منډې ترسره کړې. کریس جوردن 30 منډې جوړې کړې. افغان اتل نوین الحق نن د خپلې لوبډلې دپاره زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړه. په 3.4 اورونو کې 28 منډې ورکړې، 15 مهمې ویکټ یې ترلاسه کړې چې لوبه یې هم خپلې لوبډلې ته وګټل. جنید صدیقي هم 2 ویکټې ترلاسه کړې. کریس واوکس هم 2 ویکټې ترلاسه کړې. نور احمد لکنوال په 4 اورونو کې 32 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې واخیسته. دغه لوبه دوی په 21 منډو وګټل. راشد خان د ساوث افریقا په لیګ کې نن ډېره زبردسته په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړل، خو لوبډلې لوبه وبایلل. راشد خان نن په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې، 3 مهمې ویکټ یې واخیستلې. په بیټینګ کې یوازې 2 منډې جوړې کړې او په 20 اوریزو لوبه کې یوه بله کارنامه هم وکړه، یو بل ویاړ هم خپل کړ. په 20 اوریزو لوبو کې 1500 ویکټې هم پوره کړې. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ. په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.